tasu.lspace پښتو سره یاست. نوري کیسې له sbs.com.au/pashto څخه واورئ. د استرالیا په سیدنی ښار کې د افغانستان د خپلواکۍ 109 کلیزه ونمانځل شو. ما د دغه منځغونډې له تنظیمونکو او یو شمېر ګډونوالو سره لنډه مرکه تر سره کړې چې په ګډه به واورو. خغلی نصیر شفق ډیر زیاته مننه چې د مرکه لپاره د وخت راکړ. که په پایل کې لاوریدونکو سره د نن شپې د پروګرام په اړه معلومات شریک کړئ چې نن شپه دغه پروګرام د چا لخوا او په کوم مناسبت جوړ شوی. مجيب جان ګران خیر وسستړه مشه استاد راتک د مننه استا حال زالب د ستایلو دی. نن پروګرام د 109 خپلواکۍ د کلیزې په مناسبت جوړ شوی دی چې په دې کې د سیدنی میشت پښتانه زموږ تاجک ورونه هزارګان ورونه ټول قومونو کې برخه اخیسته ده او دا ټول په یو ځای باندې دا ورځ لمانځو په دې پروګرام کې دا زمنګ په سیدنی کې دوهم ځل دی. تیر کال موږ لومړی ځل کړی و، دا زمنګ دوهم ځل چې دا پروګرام موږ نیولای دی او د خلکو دا راتګ رښتیا چې ماته جذبه راکړي او ډېر احساس مې ډیریږي چې په راتلونکو کلونو کې وکړو. او زمنګ سیدنی میشت یو څو مشران دي چې ما سره په دې کې مرسته کړې ده چې زه مخبل او یو څو مشران دي چې ما سره په دې کې مرسته کړې او کور ودان او پراتلون کې ماسترګي پلاری او د خیر همدې مشران نه بیا کومه کومرسته غواړو دوستانو نه چې دا پروګرامونه په مخه واچو پلار واچو. ستاسو په نظر څومره مهمه ده چې په استرالیا غونډه یو هیواد کې چې دلته افغانان ژوند کوي خپل وطن لري دغه ورځ ولمانځل شي. دا ورځ موږ ته ډیره مهمه پدې ده چې موږ د وطن لري او څنګه چې تاسو ویلي او دغه سي پروګرامونه کول موږ ته د وطن یاد را تازه کوي او دا زموږ د اولادونو لپاره ډیره مهمه ده چې خپل کلچر او کلچر سره نختی پاتې شي، هغه د دې نه زده کړه وکړي، زموږ ژبه فرهنګ د دې دود نه خبر شي او خصوصا دا پروګرام ما د خپل آینده د ماشومان لپاره کړی دی او د هر ځل هم دې تکو چې زموږ ماشومان خپل افغانیت سره نږدې پاتې شي. دا سنشي چې یو وخت کې عمر ډیر شو د آیډنټیټي کرایسس یا د معرفت یا پیژنګلوي د کړکېچ سره مخ شي. نو د خپل ماشومان آینده ته زموږ ټولو د سات د افغانستان د یاد را تازه کول په خاطر موږ د ډیر مهم دی د ارزښت ساتل او د دې پالل. ډیر زیات مننه شفق صاحب. کور مودان مجيب جان او بیا هم تاسو سره مننه کوم چې دل دراغلی تاسو هر ظالم د ستایل ورلد ډیر زیات مننه. خغلی انور منګل ډیر زیات مننه چې د مرکه لپاره وخت راکړ. که مهرباني وکړئ لاوریدونکو سره خپل نظر شریک کړئ چې تاسو په نظر په استرالیا کې کله چې د افغانستان د خپلواکۍ ورځ منځل کیږي څومره مهمه دي؟ زه فکر کوم د هر چانه د هر ځای نه دلته په خارج کې د دغه ورځ منځل ډیر مهم دی په خاطر دې چې د موږ اولادونه د نوې نسل اصلا په دې موږ تاسو ملي مسایلو نه ډیر لري دي او خپل وطن کې خویاش نه خبري یا مدلته موږ دغه ورځ چې منځو د تاریخ خپل ویاړل ورځ دغه تور معرفي کوو. زه فکر کوم د ډیر غټ کار د موږ تاسو دلته کوو. خدای دې ځوانانو ته توفیق ورکړي چې نور هم وکړي. اغلی نصیب اکرام ډیر زیاته مننه چې د مرکه لپاره وخت راکړ. که مهرباني وکړئ لاوریدونکو سره معلومات شریک کړئ چې په استرالیا کې څومره وخت کېږي چې د افغانستان د خپلواکۍ ورځ لمانځل کیږي؟ مننه. اول ځل په استرالیا کې د افغانستان جشن په 1915 کال کې ونمانځل شو. هغه وخت چې موږ په استرالیا کې شاګردان وو او بعد غو دوره نه په 1980 کال کې د دون منزل شروع شو او موږ وکړای شو چې د اپرا هاوس په مخ کې ودرو او د افغانستان د کلچر او فرهنګ نه وغږیږو او د افغانستان د ازادۍ ورځ ولمانځو. اغلی اکرم که 1915 چې تقریبا یعنی یو 50 کال وړاندې چې کله د افغانستان د خپلواکۍ ورځ ولمانځل شو د هغه وخت او د نن ورځې توپیر په څه کې ویني یو 50 کال وروسته؟ او وخت موږ سره د وطن درد نه و، موږ وطن درلود، موږ بیرته وطن ته تلو. توپیر نن دغه دی چې موږ د وطن لري او په پردي ځای کې په پردي خاور کې وطن مونږ.
ښاغلی آصف بارز ډېر زیاته مننه چې د مرکې لپاره مو وخت راکړ. که مهرباني وکړئ له اوریدونکو سره معلومات شریک کړئ چې تاسو نن د څه لپاره دلته راغلي یاستئ. جناب معین صاحب تاسو هم ډېره مننه چې ما ته وخت راکړ د اپورچونټي د مالا سره راغی چې یو څو ټکي د افغانستان د یو سلو اوم خپلواکي کلیزه موږ دلته ولمانځو. دلته افغانان راټول شوي دي ټول او دا په خپل یو بیلګه د یووالي ده چې افغانان دلته تقریبا 300 کسان دلته راغلي دي او هغه بل ورځ په نیوکاسل کې په دغه شان یو شاندار غونډه و او اهمیت د دو مجلس دا چې په اصل کې د تاریخ ځوانانو ته تشریح کو دوی ته وایي چې د خپلواکۍ چې د موږ لاس راغلی دلیل دا ده چې افغانستان یووالی و. شاه غازی امان الله خان ډېر زحمات ایستلي ډېر زیار ایستلي فداکاریان کړي دي ماشومان د منځه تللي ډېر لوی جنگ و په آخر کې د هند برطانوي یا بریټیش انډیا مقابل کې موږ کامیاب شولو او خپلواکي ترلاسه کړه چې هغه اصل معاهده چې هغه تړون چې امضا شو په 8 د اگست 1919 او رسما چې هغه اعلان شو په افغانستان کې 19 د 19 یعنی رسمي په هغه ورځ اعلان وشو او وروسته دغه نه موږ خپلواک یو. په استرالیا کې د پښتنو د ټولنې مشر ښاغلی انتخاب علم ډېر زیاته مننه چې د مرکې لپاره وخت راکړ. ستاسو په نظر د داسې ورځو د لمانځلو اهمیت په څه کې ده؟ دا ضروری خبره پدې ده چې زمونږ خلکو ته هغه احساس وشي چې خلکو ډېری قرباني ورکړي دي د هیواد د ازادۍ لپاره. راتلون کې کول دا میسجونه پاس کول دي دا پیغام ورکول دي چې دا ازادي په اسانه سره نه ملاويږي. د ازادۍ لپاره خلکو ځانونه د وکړي دي خپل مالونه د وکړي دي. نو دا ډېره مهمه خبره ده چې یو خمونګه هغه خلک اومنځو کم چې دا مهنتونه کړې دي ته چې دا هلې ځلې کړې دي د ازادۍ لپاره او بل دا چې د راتلونکو نسلونو ته موږ دا پیغام وړاندې کوو چې ازادي یو ډېر نعمت دی. دا ازادي ساتل چې کوم دی دا ډېر غټ کار دی او پکار دا چې اغي د خپل ازادۍ لپاره هر وخت ملاتړ ولاړی. ډیره مننه مجيب جان زمانم سعید دی او زه دلته په سیدنی کې د پښتنو د کلتوري او فرهنګي ټولنې سکرټر یم او لډېرې مودې سره د پښتو ژبې ادب او فرهنګ سره مې علاقه ده. ډېر زیاته مننه که په دې اړه معلومات شریکوي چې ستاسو په نظر د دغه ورځ منځل ولې او څومره مهمه دي؟ یو خدای مجيب جان چې دا د استقلال ورځ ده د ورځ باندې افغانانو د پیرنګیانو نه خپلواکي بیرته ګټلې و او د غازی امان الله خان یا د شاه امان الله خان په مشرۍ کې دا کار تر سره شو. خو تر هر څه مهم چې زدا غنم دا د جدید او نوې افغانستان د بنسټ کې خودو ورځ ده. یعنی په دغه وخت کې چې کله شاه امان الله خان راغی نو د یو جدید افغانستان د یو نوې ټولنې د یو نوې افغاني ټولنې بنیادم کې خوده شو چې پاره کې د تعلیم په برخه کې د کار په برخه کې د افغانانو ټولې چې کوم خلک دي یعنی خزي دي نر دي هغه ته د حقوق ورکړې شو. هغه ته د تعلیم په برخه د کار په برخه کې هغه ته داسې زمينه مساعده شو چې تاسو راشي او د تیرې زمانه د زړو خیالاتو نه د زړو طریقو نه د زوړ جون نه راوځي او د نوې جون سره د سیالي نړۍ سره ګام واخلي. نو دا نه یوازې د استقلال ورځ ده دا د افغانانو د نوې افغانستان او د جدید افغانستان د بنیاد او بنسټ ورځ ده. موږ د دې ورځې نه ټول نړۍ کې افغانانو ته دا پیغام ورکو چې هغه ازادي چې کومه امان الله خان ګټلې و دا غي د بیرته ګټلو د لپاره مهمه ده چې دا هغه چې کوم پلانونه هغه پلیکړي شي او په افغانانو کې د ټولنې چې کوم شپېته سلینه خلک دي چې هغه خزي دي نارینه دي هغه ته بیرته د هنر د تعلیم د کار روزګار
حق ورکړي شي د پونځو د شونځو دروازې د په مخ بیرته پرانستي شي باید چې ټول افغانان د لپاره په نړۍ کې پورته کړي. ډیر مننه تشکر. اس پی اس پختو په فیسبوک کې تعقیب کړئ، مطالب یې خوښ کړئ، نظر ور کړئ او له نورو سره شریک کړئ.